نوی او په زړه پورې او د ویاړ څخه ډک خبر. اصغر افغان د بنگلادیش زاید تلویزیون غازی نومې چینل سره په مرکه کې داسې یو خبره وکړه چې ټول افغانان یې په ځان مین کړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه لایک او شیر یې هم کړئ او زموږ دغه افغان ټیپس نومې چینل د سره سبسکرایب کړئ. اصغر افغان له غازی نومې چینل سره په مرکه کې وویل لکه څرنګه مې چې بنګلادیش ته په ټیسټ لوبه کې چیلنج ورکړی و، په شل اوریزه لوبه کې هم ورکوم. خبریال ترې پوښتنه وکړه ولې دومره په غوسه یې چې بنګلادیش ته دې ډبل چیلنج ورکړ. اصغر افغان ورته په ځواب کې وویل چې دوی زموږ ټول افغانستان ته د پیشو مثال ورکړی دی او هغوی په مجازي فکر دا کار کړی و، خو موږ یې په حقیقت کې کوو. څه موده وړاندې همدې بنګلادیش افغانستان ته ډیر سپک نظر کتلی و. کله چې نړیوال جام کې د افغانستان او بنګلادیش تر مابین لوبه وه نو بنګلادیشیانو عکسونه راوړي ول چې یوې خوا یې زمری او بلې خوا یې پیشو عکس لګولی و چې خپل ټیم سره د زمري عکس اچولی و او زموږ ټیم یعنې د افغانستان ټیم یې د پیشو سره اچولی و یا مقایسه کړی و. اصغر افغان په خبرو کې دا هم ویل تر څو چې موږ له بنګلادیش سره لوبه کوو نو په تاریخ کې به یې هم رانه ونه ګټي. اوس به د پیشو او پړانګ پته ولګېږي چې څوک یې پیشو ده او څوک یې پړانګ دی. نو ګرانو دوستانو تاسو هم د دې لوبو په اړه را سره کمنټ کې نظر شریکولی